هغه ابدار صاحب دی الله وبخي هغه زه یو ځلې په دې پټلو کې را روان نو یو هلک مخې له راغی نو دواړه مې وموندی نو موږ ورته څه چل دی یو غزل مې لیکلی دا خو له وګورئ نو هغه موږ ورته ارشاد نو هغه سره لاس کې پی و او د پلاستیک په ګوتۍ کې و نو هغې نه هغه تار هم نو تاو کړی نو چې څنګه یې په هغه ریل په پټلو کې کېښودو نو هغه توی شو نو ابدار صاحب ورته وویل پی خو دې توی شو وایي نور به والو چې غزل یې شروع کړو نو یې لاړ شه پېښور ته که مې ستور ماله راوړه که راځې او تازه ګلونه 3-4 ماله راوړه که راځې نو ما خو پې ځان ناغرضه که خو ابدار صاحب ورته وویل چې یاره غزل خو دې ډېر ښکلی لیکلی خو څوک به در سره جګړه ونه کړي نو هغه ورته ویل ولې به را سره جګړه کوي ستاسو خیال دی چې دا پردی دی څه نو ابدار صاحب ورته یو که نه وایي دا خو په ریډیو باندې هم غږېږي په ټي وي باندې هم غږېږي په کیسټو کې هم شته دی نو وایي دا کرازي پکې شته نو هغه ورته نه کرازي پکې نشته وایي دا کرازي پکې زما خپل دی که نه نو هسې زه دا خبره مې دې پورې وکړه چې پروفیسر اقبال شاکر صاحب نو زه ډېر خوشحاله یم زه وایم چې زما کمې خبرې نو هغه هغوی وکړې او زما د زړه خبرې وکړې او هره خبره د کاڼي کرښه وه بهرحال زیات تاسو به هم ستړي شوي بس د یو غزل یو څو شعرونه او بیا د هغې نه وروستو یو غزل که یو مین د مینې تقاضې بدلې نه کړي خو کم یو ښکلي سترګې پښتنې بدلې نه کړي او د نورو نظریې لکه د ناوې د جوړو دي د نورو نظریې لکه د ناوې د جوړو دي یو مونږه حق پرستو نظریې بدلې نه کړې د نورو نظریې لکه د ناوې د جوړو دي یو مونږه حق پرستو نظریې بدلې نه کړې او تندي کې د تاغوت به ورته کرښې ګونجې ولې نه وي تندي کې د تاغوت به ورته ګونجې ولې نه وي د غره پښتون چې ګونجې د شملې بدلې نه کړې تندي کې د تاغوت به ورته ګونجې ولې نه وي د غره پښتون چې ګونجې د شملې بدلې نه کړې او یو خان وي نوکر ته کال پوره شو خو تر اوسه یو خان وي نوکر ته کال پوره شو خو تر اوسه کړکو او دروازو ته د پردې بدلې نه کړې او واړه بچي عمرانه لرې ناستو واړه بچي عمرانه لرې ناستو خوله جامې چې مې د شپې بدلې نه کړې واړه بچي عمرانه لرې ناستو خوله جامې چې مې د شپې بدلې نه کړې او دا مونږ کرایهدار د مجبورۍ نه کور بدل کو دا مونږ کرایهدار د مجبورۍ نه کور بدل کو خانانو خو یو بل سره بنګلې بدلې نه کړې دا مونږ کرایهدار د مجبورۍ نه کور بدل کړو خانانو خو یو بل سره بنګلې بدلې نه کړې او په کور وي لوپټه کې بار پړونی یا بورقه کې په کور وي لوپټه کې بار پړونی یا بورقه کې غورځنګ د اوریانۍ هم پښتنې بدلې نه کړې او دا غزل د شاکر صاحب چې شپې ته چې د وسپارلم شپه دې رانه پټه کړه شپې ته چې د وسپارلم شپه دې رانه پټه کړه لاړې خو د خوب هره جوټه دې رانه پټه کړه او تا زما د برخې پسرلی زما نه وتروړو تا زما د برخې پسرلی زما نه وتروړو ګل دې د کاغذ کړم وږمه دې رانه پټه کړه او ځان ته مې کتل خو خپلو سترګو کې مې تلي دي ځان ته مې کتل خو خپلو سترګو کې مې تلي دي ړون شومه ظالمه آینه دې رانه پټه کړه ځان ته مې کتل خو خپلو سترګو کې مې تلي دي ړون شومه ظالمه آینه دې رانه پټه کړه او نمرې خو د خپلې دورنګۍ تندر نیولی نمرې خو د خپلې دورنګۍ تندر نیولی داغ مې د نظر شوې نظریه دې رانه پټه کړه نمرې خو د خپلې دورنګۍ تندر نیولی داغ مې د نظر شوې نظریه دې رانه پټه کړه او زه په تصور کې د جنت په سیل وتلی وم زه په تصور کې د جنت په سیل وتلی وم شیخه څومره ښکلې نظاره دې رانه پټه کړه